اوویشت کلن احسان الله د کابل اوسیدونکی دی. په لومړی ځل دی چې خوست ته سفر کړی دی او خوستي ملګرو سره په ګډه شاهي دربار په نوم کافي شاپ ته راغلی دی. وایي خوست ورته د هیواد له ناامنه ښارونو څخه ښکاره کېدو، خو دلته یې په راتلو سره د خوست د ناامنۍ انځور یې له سترګو څخه د تل لپاره لرې شو. مردم خوست با طبیعت سرشار از شوخی و شادی که دارد یک رنگ دیگری برای آمدن ما بر خوست داد. مخصوصا مرا امیدوار ساخت که بار دیگه هم بیایم بر خوست. سره د چې وشمېر ستونزې به وجود وي، خلک له دغه نوي فرهنګ سره بلد نه دي، او خو زه امیدوار یم چې کله چې موږ دې ځای ته راځو موږ ګڼ شمېر ملګري وینو. په خوست کې یوازینی کافي شاپ د ځوانانو پر مخ باندې پرانیستل شوی. دلته ځوانان د تفریح او مازدیګر او حتی تر دې چې د شپې تر ناوخته پورې دلته په ارامه فضا کې ناست وي، د خپلو ملګرو او دوستانو سره خبرې کوي. خوستي ځوانان وایي په خوست کې کافي شاپونو ته د ځوانانو تګ یو نوی کلتور دی او د وخت په تیریدو سره به کافي شاپونو ته د ځوانانو د تګ لیوالتیا زیاته شي. دوی زیاتوي کافي شاپ د فکر آرامتیا او د کتاب لوستلو لپاره غوره ځای دی. دا ځینې چې څومره زیات وي دومره بې خوند زیات وي، دومره د خلکو رشته دار شکل زیاتوي. یوازینی هدف مو ډېر دا و چې په خوست کې داسې د تفریح ځای مو نه درلودو تر څو ځوانان وکولی شي راشي دلته هغه خپله رخصتي، هغه خپل هغه وخت چې ستړیا احساسوي دلته دمه شي. نو د دې دپاره موږ دلته یو کافي شاپ رستورانټ 24 ساعته د خپلو ځوانانو د خوست میشتو په خدمت کې. د خوست اوسیدونکي وایي د حکومت او امنیتي ارګانونو سره د خلکو همکاري کولی شي چې د خوست ورته د یو ولایت امنیت خوندي کړي او خلک یې په ارامه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي.